بسم الله الرحمن الرحیم. د امت مسلمه ځوانانو دا پیغام به تاسو اورېدلی وي د نن څخه 3-4 ورځې مخکې چې کوم د شاه فاروق په نامه باندې یوډم او کوم د نورک په نامه باندې یوډم دا کومې ټپې چې ویلي دي او دغه زموږ د نبي علیه الصلاة وسلام د سنت ګستاخي کړې ده، بیا خلکو پر دې باندې رد وویله. اوس چې کوم نور خلک دي، بعضې په نورک خوا به دي، بعضې په شاه فاروق خوا به دي، دا پیغام د هغو پورې باید هر مسلمان ورورسي. هغو ته دغسې ووایه، دا رقم ورته ووایاست ټوله امت مسلمه دا ورسوئ چې نبي علیه الصلاة وسلام امتیان لري. ستاسو امتیان د نبي علیه السلام امتیان به ستاسو څه د هغه پور اخلي او د هغه بدل به اخلي. دا کم یو ژر خریلی چې دی په موټر کې ویډیو کړې ده، ویډیو یې پر ټوله دنیا وچلېده. دی دا یو بیان کوي، وایي که چا نورک ته ضرر ورسوئ موږ به د هغه څه سترګې په ګوته وکاږو. هغه ورته مخکې چې ستا کم په یاد دي هغه ستا ریکارډینګ پروت دی چې کم د نعیم جان په نامه باندې یوډم شوکي هلته یو ځای شو کړی ولو، په هغه کې به ټولو طالبان ته ښکنځل سرعام کړي ولو او ته پر خاندې تا چکچکې کړي دي او د هغه رقم اوس پر ده باندې هم ته دا وایه زه د ده پر سر ولاړ یم. خلک ښه یې واوره، په ښه غوږ یې واوره. نبي علیه السلام امت لري، امت د امت ځوانان لري. بیا به زموږ څه امریکا پاتې وي، بیا به زموږ څه روس پاتې وي، بیا به موږ ستا سره کار کوو. خلک دي په دا دوه مشینه وو د تورې چشو په موټر باندې څوک نه خطا باسي نه دې دمکۍ ورکوي. والله چې د خاورو سره یې خاورې کړو چې د امت مسلمه ځوانان ژوندي او د نبي علیه الصلاة وسلام امت ژوندي. زموږ ستاسو د سپین ږیرو دا یو متل دی چې پور در سل واورئ بیا یې وچه مه خوره. موږ اوس پور در سر اړولی دی. ورس رالیم یې دا خبرې کولې، امریکا رالم یې دا خبرې کولې، پلانه به وکړو پلانه به وکړو. حتی نن ټرمپ هم په بغارو دی د نبي علیه السلام د همت څخه، ځکه دی په ظلم او په جبر سره راغلي موږ د هغو جواب ورله ورکړي. زه نور وخت ستاسو نه اخلم، دا ویډیو ټوله شیر کړئ، د ردی پورې ورورسوئ.